سلامونه، زه سمیع الله سمون د جهانګیر خان اکاډمي څخه یو تن همکار. هیله ده چې تاسو دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. کوم سبسکرایب کړئ غم یې مه کوئ. نننۍ موضوع یا معلومات مودې د امریکا په باره کې. ولې امریکا ته امریکا وایي؟ ولې امریکا دومره طاقتوره ده؟ ولې امریکا نن سوپر طاقت ده؟ ولې امریکا په نړیوال غړیتوب باندې دومره طاقتوره ده؟ آیا په دې کې څه راز دی؟ ورځو د ویډیو پر طرف ویډیو تر پایه ګورو چې امریکا ته ولې پاور امریکا وایي. امریکا څومره پیاوړې ده؟ د امریکا ځواک د دې مفکورې له مخې اټکل کړی چې د نړۍ یو هېواد هم نشته چې د هغه په خاوره یا سرحد کې د امریکا نظامي اډه یا سمندري ځواک شتون ونه لري. په ټوله نړۍ کې د امریکا له خاورې بهر 800 پوځي اډې موقعیت لري. په داسې حال کې چې د امریکا وروسته د نړۍ درې لوی ځواکونه روسیا، فرانسه او بریتانیا دا درې ټوټال 10 پوځي اډې لري. په دې توګه موږ د امریکا د اوږدو او قوي لاسونو په اړه پوهیږو. د امریکا پوځي بودیجه 611 میلیارډ ډالر ده. دغه دفاعي بودیجه د امریکا وروسته اول لوی ځواکونه چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا، سعودي عربستان، هند او جرمني حتی د دوی د ګډې دفاعي بودیجې څخه هم زیاته ده. په نننۍ نړۍ کې د الوتکې وړونکي هیرکرافټ کریئر یوه خورا لویه پوځي قوه ګڼل کېږي. یوازې امریکا 11 الوتکې وړونکي لري. په داسې حال کې چې د امریکا وروسته د نړۍ نور لوی ځواکونه روسیا، چین، فرانسه او بریتانیا دا ټول 2 څخه زیات الوتکې وړونکي لري. د امریکا سیاسي نفوذ هم په ټوله نړۍ کې پراخ دی. دا ځکه چې د ملګرو ملتونو په خورا پیاوړې اداره امنیت شورا کې امریکا د ویټو حق لري. د نړۍ درې لوی سازمانونه لکه UN، ناټو او نړیوال بانک د امریکا له مرستې پرته نشي چلیدلی. له همدې امله دا درې سازمانونه د امریکا تر اغېزې لاندې دي. امریکا د نړۍ یوه لویه برخې ته د خپلو اړتیاوو سره سم پوځي او اقتصادي مرستې ورکوي. له همدې امله دا هېوادونه او د دې جغرافیه د امریکا تر اغېزې لاندې پاتې کېږي. حتی په تعلیمي او څېړنیزو برخو کې امریکا د نړۍ څخه ډېر مخکې ده. د نړۍ د 11 غوره پوهنتونونو څخه 11 یې په امریکا کې دي. سیلیکون ویلي هغه ځای چیرې چې ټکنالوژي رامنځته کېږي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې دی. دا هغه ځای دی چې د نړۍ تر ټولو روښانه ذهنونه د پوهې تجربې یا پیسو په لټه کې راځي. یا د نړۍ تر ټولو روښانه ذهنونه په کټګورۍ کڅوړو دلته راوړل کېږي. لوی سازمانونه لکه فیسبوک، ګوګل، ایپل او مایکروسافټ په سیلیکون ویلي کې موقعیت لري. د مالیې له پلوه د امریکا اقتصاد د 850 ټریلیون ډالرو سره د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد دی. د چین شمیره د امریکا وروسته ده، خو د چین اقتصاد د امریکا په پرتله 9 ټریلیون ډالر کم دی. حتی د سرچینو له پلوه امریکا دومره شتمنه ده چې د نړۍ تر ټولو ډېره غوره ډبره سکاره کوال د امریکا په خاوره کې موندل کېږي او امریکا د تر ټولو لوی زیرمې هم په لسم ځای کې لري. امریکا د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي جوړوي او خورا قیمتي محصولات تولیدوي. له همدې امله امریکا د لوی نړۍ پروفایل لري. په داسې حال کې چې د سیال هېوادونو روسیا او چین د درېیمې نړۍ پروفایل لري. د امریکا ځواک د هغې بریالي او تریالي او تاریخي دیموکراسي ده چې په 2 پیړیو کې نه ده خرابه شوې. دا د دلیل دی چې د وخت په تېرېدو سره د امریکا اساسي قانون په دوامداره توګه واکمن او پیاوړی شو. د هالیوډ د پروپاګند ځواک او په ټوله نړۍ کې د انګلیسي ژبې پوهه هم د امریکا ځواک دی. د امریکا د جغرافیایي له پلوه دا په نړۍ کې په غوره ځای کې موقعیت لري، چیرې چې د زرګونو کیلومترو سمندر په ختیځ او لویدیځ کې د امریکا لپاره د ستراتیژیک ژوروالی په توګه عمل کوي. په شمال کې امریکا له کاناډا سره تر ټولو ښې اړیکې لري. په داسې حال کې چې په سویل کې له مکسیکو سره د امریکا اړیکې دومره بدې نه دي
چې د دې خاوره د امریکا پر ضد وکارول شي. نو په ټولنیز کې امریکا د نړۍ یوازینی او برځواک سوپر پاور دی او د خپل ابرځواک